بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ښه راغلاست. د HTML نننۍ موضوع کلاس اټریبیوټس دي. کلاس اټریبیوټس د یو یا څو HTML عناصر لپاره موږ یو نوم ټاکو چې د دې نوم په توګه باندې موږ تاسو کولی شو په CSS کې هغه ته ډیزاین ورکو، په هغه کنټرول ولرو او په JavaScript کې موږ تاسو په هغه باندې کار وکړو. یا که په ساده ټکو ووایو کلاس اټریبیوټ د HTML عنصر لپاره یو نوم ده چې د ډیزاین او کنټرول لپاره چې کیږي کارول کیږي. موږ تاسو په کلاس باندې ډیر کار کوو ان شاء الله راتلونکي درسونو کې. نن راځو څنګه کلاس جوړ کو، د یو یوزیج څنګه ده، څنګه د CSS په توګه موږ تاسو کولی شو هغه ته ډیزاین ورکو. راځم یو کوډ لیکم او دې کوډ ته دلته زه راځم یو ټایټل ټاکم ورته چې کلاس ان HTML سیده باندې برخه کې زه یو پاراګراف اخلم. پاراګراف کې ورته لیکم چې this is a paragraph سیده او دلته زه یو کلاس اټریبیوټ کاروم، دې ته یو نوم ورکوم مثال ټیکسټ. دا ما یو کلاس اټریبیوټ واخیست سیده او دې ته مې یو نوم ورکړ چې ټیکسټ نوم. دا ما سره چې ده اټریبیوټ ده او دا ما سره کلاس نیم ده سیده. اوس که زه راشم موږ په تشریح کې تاسو ته ویلي چې کلاس اټریبیوټ د HTML د عنصر، دا ما سره یو عنصر د پاراګراف، د دې عنصر یو نوم ده چې د ډیزاین او کنټرول لپاره کارول کیږي. اوس که زه غواړم دې ته ډیزاین ورکړم، راځم هیډ سیکشن ته. په دې کې موږ سټایل الریډي مخکې هم کارولی یو او په دې کې زه ورته لیکم چې پاراګراف ته، البته پاراګراف ته نه، موږ کلاس جوړ کړی ده. اوس دې کلاس ته په تلو باندې موږ دې عنصر ته چې کوو ډیزاین ورکوو. کلاس نوم لیکو، موږ سره کلاس نوم چې ده ټیکسټ، مخکې له نوم لیکلو ډاټ کاروو سیده تر څو دې برخې ته موږ اخیستو، ځکه د کلاس نوم ده ډاټ ټیکسټ پرنتیسز. راځم ورته ټاکم کالر او کالر دې وي موږ سره بلو، مثال ورته وایم چې فونټ سایز وي موږ سره 40 px یا 50 px سیده. او ترڅنګ ورته ټاکم فونټ فامیلی دې وي موږ سره هغه دې اریل وي سیده. اوس دا زه سیو کوم، راځم دلته کلاس پروګرام رن کوم. ګورئ ما سره دغه پاراګراف چې څه همدغه ډیزاین چې ما په CSS کې ورته وټاکه همغه رنګ یې واخیست، همغه فونټ سایز یې هم واخیست او فونټ فامیلی هم چنان. اوس که راسم ویژوال سټوډیو کوډ ته، دلته ورته ولیکم چې بیکګراوند کلر موږ سره وي په دې شکل باندې. کنټرول H راځم، البته ګورئ ما سره یې دغه ډیزاین واخیست. موږ څه وکړله، موږ HTML عنصر ته یو کلاس ورکړ صحیح ده که نه. کلاس اټریبیوټ مو وکاروو، د HTML عنصر لپاره مو یو نوم وټاکه صحیح ده او هغه ته مو په CSS کې ډیزاین ورکړ. اوس که څومره عناصر وي دلته موږ تاسو سره په HTML کوډ کې او هغه دغه کلاس ولري، سیم نوم ولري، دغه ډیزاین په ټولو باندې اپلای کیږي. راځم دلته یو څه کوم، یو بل پاراګراف اخلم، دلته ورته لیکم چې پاراګراف سیده او دلته دې ته هم کلاس اخلم، سیم کلاس اخلم. اوس که زه راسم کنټرول S کوم، دلته راسم ګورئ ما سره دیس انادر پاراګراف، دې هم چنان همغه ډیزاین همغه سټایل واخیست. دا ولې؟ ځکه چې کلاسونه سیم نیم لري، په دواړو عناصرو کې موږ ورته شکل باندې کلاسونه اخیستي دي. ترڅنګ که راشم دلته زه یو بل هیډ ون واخلم، البته یو سرلیک اخلم او په دې سرلیک کې ورته ولیکم چې today we talk about HTML. اوس دې ته هم سیم کلاس اخلم زه او دې ته نوم ورکوم چې ټیکسټ. که دا رنګ کمه دا سټایل به په دې باندې هم اپلای سي. وګورئ په دې شکل باندې دا ما سره H1 ځکه غټ راغی سیده. بای ډیفالټ د دې هغه کوم سایز چې وي هغه غټ وي. که راشم دا 10 کم، کنټرول S کوم، پروګرام ریلوډ کوم، ما سره په داسې شکل واخلي. نو موږ څه وویل چې کلاس اټریبیوټ د HTML عنصر لپاره یو نوم ده چې د ډیزاین او کنټرول لپاره کارول کیږي. اوس موږ سره دا چې ده کلاس ده او دا کلاس نیم ده، کلاس اټریبیوټ او کلاس نیم ده. موږ تاسو سره دا موږ سره په موږ کې یو الیمنټس ده پاراګراف یا هیډ ون، خو
موږ تاسو عنصر نوم هم ورکولی شو. دې لپاره موږ تاسو کلاس وکاروو. نو هر عنصر چې د کلاس مساوي ټکسټ شکل ولري دغه کلاس اټریبیوټ او دغه یې نوم وي هغه باندې به دغه د سی اس اس ډیزاین چې کېږي اپلای کېږي. د دې په خوا کې یو عنصر ته موږ څو کلاسونه ورکولی سو. که زه راسم دلته ډیو واخلم، یو ډیو اخلم سیده، او د دې په خوا کې زه په ډیو کې مثال ورته لیکم چې دیس ډیو، او دلته راځم دلته زه کلاس اخلم. کلاس ته یو نوم ورکوم باکس او بل نوم ورکوم څه شی اکټیو. دا په همزمان یعنی هممهاله په یو وخت کې ما یو عنصر ته چې هغه ډیو دا دوه کلاسونه واخیستل. کلاس نیم به یو وي سیده کلاس اټریبیوټ مو کارولی او که په دې شکل باندې دوه نومونه وو دا موږ سره دوه کلاسه دي سیده که نه. که زه راسم دا سیو کړم او دلته راسم دا ما سره یو ډیو سیده او ډیزاین برخې ته راسم د ټکسټ د عناصرو له کلاس سره یې توپیر ځکه دغه ډیزاین نه در باندې اپلای سوی. دلته موږ سره کلاس نیم چې د ټکسټ ده او دلته باکس ده او اکټیو د دوه کلاسه دي. او اوس موږ تاسو کولی شو مخکې مو ویل چې په یو عنصر کې دوه کلاسونه اخیستلی شو سیده په دې شکل باندې چې سیم کلاس اټریبیوټ کاروو ایکوال ډبل کوټیشن کې دوه نومه ورکوو سپیس کارول سوی دا موږ سره د دوه کلاسونو نمایندګي کوي. که چېرته زه دا سپیس لرې کړم دا ما سره یو کلاس ده، که چېرته سپیس ورکړم دا ما سره دوه کلاسه دي. اوس که زه راسم دلته باکس بیخي ویر کړم لکه څنګه چې مو دې ته ډیزاین ورکړ ډاټ ټکسټ، دلته راځم ډاټ البته دې برخې ته راځم ډاټ اکټیو کلاس ته چې کوم زه ډیزاین ورکوم. راځم ورته لیکم چې بکګراوند کلر دې څنګه وي هغه دې بلو وایلیټ وي سیده. راځم کنټرول اس کوم او راځم ورته لیکم چې کلر دې څنګه وي هغه دې موږ سره ګرین یا ریډ سیده ریډ دې موږ سره. اوس دا کنټرول اس کوم راځم دلته که ریلوډ یې کومه ګورئ ما سره ډیو دغه حالت دغه شکل واخیست صحیح شوه. دا ما خاص په کوم کلاس باندې دغه ډیزاین اپلای کړ په اکټیو نه. ما سره الریډي دوه کلاسونه دي. که وغواړم چې باکس باندې هم کلاس اپلای کړم راځم دلته ورته لیکم ډاټ باکس او پارانتیسیز بکګراوند کلر ورته بدلوم بکګراوند کلر او په دې بکګراوند کلر کې موږ سره دا کلر ورکوم دغه دې په خوا کې ورته لیکم چې فانټ سټایل دې موږ سره وي ایټالیک سیده ایټالیک. کنټرول اس کوم راځم او یو څه بل یو کار بل کوم چې د فانټ یې لږ غټوم فانټ سایز یې موږ سره څلوېښت په ایکس البته کنټرول اس. ما اکټیو ته بیل ډیزاین ورکړ او باکس ته مې بیل ډیزاین ورکړ سیده دواړه ما سره یو عنصر دپاره ما دوه کلاسونه اخیستي. اوس راځم دا ریلوډ کوم ګورئ دغه ډیزاین ور باندې اپلای سیده که نه. نو هغه ډیزاین دلته ور باندې اپلای کېږي په دې عنصر باندې کوم چې وروسته موږ لیکلی وي سیده په دې شکل باندې کولی سو. په ایچ ټي ایم ایل کوډ کې ایچ ټي ایم ایل عناصرو ته موږ تاسو کلاس جوړ کړو په هغه پوره کنټرول ولرو په سی اس اس کې ورته ډیزاین ورکړو هغه اکسس کړو. تر څنګه کولی شو یو عنصر ته دوه کلاسونه هم په ایچ ټي ایم ایل کې موږ تاسو چې کړو هغه واخلو. اوس که راشم په ایچ ټي ایم ایل کې زه دلته یو مثال لیکم تر څو تاسو ښه ورباندې پوه شئ سیده. دا کوډ پاک کوم راځم دا ریلوډ کوم دلته موږ تاسو یو غټ مثال لیکو تر څو دا موضوع پکې ښه روښانه شي. زه راځم باډي برخې ته راځم کلاس اکزامپل سیده راځم باډي برخې ته. باډي برخه کې څه کوم ډیو اخلم ډیو ته کلاس ورکوم کلاس ته نوم ورکوم چې کارت سیده. راځم دا بندوم د دې په خوا کې راځم زه یو h2 اخلم h2 او دې h2 ته هم زه یو کلاس ورکوم کلاس ته یو نوم ټاکم ټایټل سیده په دې کې موږ ټایټل ورته لیکو او ورته لیکم چې html موضوع چې ده کلاس سیده. راځم د دې ډیو په داخل کې یو څه اخلم پاراګراف اخلم په دې پاراګراف کې زه یو کلاس ورکوم سیده کلاس ته اټریبیوټ کوم نوم ورکوم ټکسټ دا ما سره هر عنصر ته یو کلاس مګ واخلي سیده
ډیو لپاره د دې په خوا کې هیډ 2 لپاره او پاراګراف لپاره ازم پاراګراف کې ورته لیکم چې this design is created using CSS class attribute CSS ډېر نه کارو سیده نه صرف انټرنل CSS کې لږ ډیزاین ورکو تر څو تاسو په کلاس باندې بهتره پوه شئ زما ته انټر کوم دلته یو بټن اخلم بټن درس موږ ویلی هم نه ده خو خیر دلته اخلم انشاءالله راتلونکو درسونو کې موږ تاسو په دې باندې کار کوو دې لپاره هم یو کلاس اخلم او کلاس نوم ورکوم چې BTN دا ما سره یو بټن ده سیده ډېر نور دا ما سره یو بټن ده فرض کړئ ډیو ما سره کلوز باډي برخه هم کلوز ده ما سره څو کلاسونه سول اوس یو مو د ډیو لپاره واخیست کلاس اټریبیوټ او نیمه د کار ده دې په خوا کې موږ تاسو اشتوا کلاس واخی په اشتوا کې کلاس واخیست د ټایټل په نوم باندې او په پاراګراف کې مې یو کلاس واخیست د ټیکسټ او په بټن کې موږ تاسو BTN په نوم یو کلاس واخیست اوس را دلته هیډ سیکشن د HTML کوډ تاسو سټایل کاروو د دې په داخل کې موږ دې ته لږ شي کوو ډیزاین ورکوو دا زما لومړی چې کوم باډي برخې ته لږ ډیزاین ورکوو دلته ورته لیکم چې بیکګراوند یې موږ تاسو سره یو هیکزاډیسیمل کلر موږ ویلی یو هغه کلر ورته ټاکم مثال 4F8 دلته راځم او فانټ فامیلي ورته ټاکم چې هغه دې موږ سره ایریال وي تر څنګ راځم ډسپلی دې موږ سره وي فلیکس دې باندې موږ انشاءالله CSS کې کار کوو سیده او جسټیفای کنټینټ دې موږ تاسو سره وي چېرته په سنټر کې سنټر او په باډي برخه کې مارجن ټاپ دې موږ تاسو سره وي 40 پیکس تر څو لږ منظم ښکاره شي راځو باډي برخې ته خو موږ تاسو ډیزاین ورکړو سیده باډي خو کلاس کې نه ده موږ سره د HTML کوډ مهم سیکشن ده نو ډاټ ته اړتیا نشته دلته سیده اوس راځم موږ لومړی کله چې شی اخیستی یو کارډ البته کار نه ده کارډ ده سیده سپیل غلط سوی و لږ راځم ډاټ کارډ لومړي کلاس ته چې کوم زه اکسس کوم دې په تلو باندې زه CSS کې ډیزاین ورکوم سیده ډیو ته راځم دې ته ویټ ټاکم ویټ ورته ټاکم مثال 350 پیکس یا 300 پیکس تر څنګ بیکګراوند ورته ټاکم چې هغه دې وي موږ سره ویټ نه بلکې وایټ او بارډر اډرس دې وي مثال 12 PX تر څنګ راځم باکس شادو ته ټاکم چې هغه دې موږ سره 0 15 PX RGBA زیرو دا هم زیرو کوم او دا هم زیرو کوم دلته ورته ټاکم چې 0.2 تاسو خاص کلاس ته توجه وکړئ سیده نور په ډیزاین پسې مه ګرځئ راځم دلته پیډینګ ورته ټاکم د مثال 15 PX تر څنګ ټیکسټ الاین به ورته وټاکو چې موږ سوي په سنټر کې سنټر اوکې دا موږ سره کارت برخې لپاره و کوم چې موږ تاسو د ډاټ کارت په تلو په CSS کې دا ډیزاین ورکوو دوهم موږ سره شی ده ډاټ ټایټل د سیده ډاټ ټایټل د H2 لپاره موږ کلاس اخیستی نیم د ټایټل سیده پارانتیسیس راځم دلته او دې ته کلر ټاکم کلر کې هیکزاډیسیمل کلر ورکوم 1 البته هیش 1 د دې په خوا کې A73 A8 دغه کلر تر څنګ فونټ سایز ورته ټاکم چې د دې موږ سره 30 پیکس بل موږ سره پاراګراف لپاره موږ کلاس اخیستی شی ټیکسټ دې لکه مخکې مې چې اکسس کړی و ډاټ ټیکسټ په تلو د چې کوو دې ته ډیزاین ورکوو اوس راځم دلته ورته لیکم کلر ورته ټاکم دې ته هم یو هیکزاډیسیمل کلر ټاکم مثال دغه شان یو کلر سیده
او د دې په خوا کې فانټ سایز ورته ټاکم چې هغه دې موږ سره 15 پی ایکس د هیډ نه باید کوچنی وي که نه ځکه پاراګراف ده. راځو بل کلاس موږ اخیستی و د بي ټي ان بټن په نوم باندې سیده دې ته لیکمه چې ډاټ بي ټي ان پارنتیسز راځم دلته مارجن ټاپ ورته ټاکمه 15 مثال 15 پی ایکس ترڅنګ هر څه ورته ټاکلی شي مشکل نشته پډینګ لس پی ایکس او مثال شل پی ایکس راځم background hexadecimal color ورکوم چې یو A7 3EB مخکې مو هم وکاروو دغه کالر. راځم اوس دلته کالر د خپله وي د بګه لیکنې هغه د وایټ وي د بټن او ترڅنګ یې بارډر دی ونه لري بارډر البته نان او د دې په خوا کې بارډر موږ ویلی هم موږ سره نان ډاټ ډشټ که نه د دې ترڅنګ بارډر راډیوس چې موږ سره وي 2 پیکسله مثال او پیکسله او پی ایکس او کرسر موږ سره چې وي پوینټر وي. راځم اوس کله چې موږ تاسو دا بټن ته ماوس وروړو پوینټر نو هغه د کوم حالت غوره کړي هوور ورته وایي هغه د دغه رنګ دی په یو شکل باندې بدل را بدل سي عملي ګورو اوس انشاءالله. راځو دلته ورته لیکم چې ډاټ پی ټي ان او د دې په داخل کې شی سیمی کالن نه البته کالن هوور سیده پرنتیسز دلته ورته ټاکو چې بګراوند کالر البته بګراوند کالن 0C یو کلر ورکو مثال شپږ پنځوس سی اته سیده یا سی و البته سی و دا انټر کومه سټایل ما سره بنده. نو موږ څو کلاسونه اخیستي وو ډیو لپاره مو کارت کلاس د اشتو لپاره ټایټل د پاراګراف لپاره مو یو کلاس اخیستی وو د هغه نوم مو ټکسټ او یو بټن مو اخیستی وو چې کلاس نوم یې و بي ټي ان. د دې په خوا کې موږ یو بل اضافي کار وکړو چې بټن کلاس کې موږ هوور وکاروو یعنې کله چې د پوینټر ورځي دغه بټن کالر دې په دې شکل باندې کیږي. زه دا سیو کوم دا پروګرام سیده دې باندې تاسو اوس سوچ مه کوئ چې دغه څه معنا لري پایډینګ او مارجن ټاپ او دغه د سی سی اس موضوع ده. دې لپاره چې کلاسونه موږ تشریح کړو لږ یې مسلکي تشریح کړو راغلو هر کلاس مو په دې شکل باندې اکسس کړ دا چې څه ډول ډیزاین مو ورکړه بارډر مو ورکړه بګراوند کلر خاص ساده موضوعات یې تاسو ځان سره چی کوئ په هغه باندې فکر وکئ. په عموم کې مهمه موضوع ده چې کلاس څنګه اکسس کړو څنګه یې ورکړو څنګه یې یوز کړو په یو عنصر کې دوه کلاسونه څنګه یوز کړو د دې په خوا کې د څو عناصرو لپاره سیم کلاس څنګه یوز کړو او هغه ته څنګه په سی اس اس کې سټایل ورکړو. موږ اوس راځم دا پروګرام زه سیو کوم انټرنل سی اس اس مو وکاروو سټایل د سیکشن په داخل کې او ټول کلاسونو ته مو چې وکړو ډیزاین مو ورکړو باډي برخې ته هم چنان. اوس راځم پروګرام رن کوم دې نه وځم دلته راځم کلاس ګورئ ما سره بټن ته مې چې دغه هوور ورکړه اوس دې بټن ته چې راسم رنګ یې چې سي نسبتا تیز سي د دې په خوا کې ایچ ټي ایم ایل کلاس موږ چې یو ډیو مو واخیست ډیو دغه ده او هغه مو سنټر کې کړه ترڅنګ یې د ایچ دو مو واخیست او د دې په خوا کې موږ څه یو پاراګراف واخیست او یو بټن مو واخیست. اوس که راشم د باډي کالر اوس داسې ده که د زه لږ بدل کړم چې ښه ښکاره سي باډي کې موږ کلر ورکړی و بګراوند وایټ سیده البته کار نه باډي بګراوند موږ سره کوم ډول باندې و دغه کالر و سیده دلته زه ورکوم مثال د بلو وایلټ ورکوم سیده. راځم براوزر ته دا ریلوډ کوم ما سره په دې شکل باندې چې څه باډي ته مو ډیزاین ورکړه او د دې په خوا کې ډیو کې مو کلاس اخیستی و د کارت په نوم د ما سره کارت د اوس وګوره یو کارت سیده په ډیو کې هغه ته مو وایټ بګراوند ورکړه راځم دا هم ورته چینج کوم ورته لیکم چې دا د ما سره څنګه وي
یلو ګرین دی وي سیده کنټرول اس کومه راځم لوډ کومه دا ما سره دغه شکل واخیست د دې پخوا کې هیډ ما اخیستی و هیډ موږ سره چې و h2 د h1 پرای سرلیک یغه ته ټایټل کلاس ورکړو ټایټل کې موږ سره html کلاس ته دغه د html کلاس وګورئ html کلاس ته موږ سره د پخوا کې یو پاراګراف او یو بټن ما اخیستی و چې هغه ته مو هوور حالت هم ورکړی و ډیزاین کې یعنی دا هوور وګورئ دغه رنګ د اوس که زه راسمه دغه اته کمه یا دغه اپ کمه دغه درویس کمه دغه نه کمه ما سره به دغه حالات غوره کړي اوس کنټرول اس کومه راځم ګورئ اوس دغه حالات غوره کړي یعنی کله چې پوینټر ورته راسي د دې بټن رنګ دی تبدیل سي کوم رنګ ته کوم چې موږ تاسو سی اس اس کې دلته ورته ټاکلی ده نو دغه موږ تاسو سره په HTML کې کلاس او څنګه کولی شو په یو عنصر کې موږ تاسو کلاس وکاروو هغه ته نوم ورکړو کلاس اټریبیوټ او د دې پخوا کې په یو عنصر کې دوه کلاسونه وکاروو چې کلاس موږ الریډي ویلې چې په HTML کې یو مهم اټریبیوټ ده د یو یا څو HTML عنصر لپاره موږ د یو مطلب باندې چې کولی شو نوم ورکولی شو تر څو په هغه کې موږ بیا ډیزاین وکړو د CSS بدلو او کنټرول یې په منظم شکل ترسره کړو